محترم ورور سعید صاحب د کابل اوسیدونکي پوښتنه کړې ده، وایي د یو چا چې دواړه لاسونه نه وي او په پښه باندې لیکل کوي، نو په دې الفاظو کې خو د الله جل جلاله مبارک نوم هم کله کله لیکل کیږي، همدارنګه نور مبارک کلمات لیکل کیږي، آیاتونه به لیکل کیږي، نو په پښه باندې لیکل څنګه دي؟ محترم وروره، فقهای کرام یو شایسته قاعده بیانوي، هغه قاعده دا ده: الضرورات تبيح المحظورات. وای ضرورت چې دی محظور او ممنوع کارونه روا کوي. نو ولو که په پښه باندې بېله ضرورته د الله نوم لیکل، مبارک کلمات لیکل سول ادب دی، خو چې د چا لاسونه نه وي، د لاچارۍ و د مجبورۍ د وجې په پښه باندې لیکل پروا نه لري، ولو که د الله جل جلاله اسما مبارک لیکي او یا نور مبارک کلمات